سوال دا دی چې په حدیث شریف کې راځي چې په روژه کې شیطانان تړل شوي دي، نو بیا ولې د خلکو نه ګناهونه کېږي؟ دې دپاره محترم ملګرو علما کرام مختلف جوابات ذکر کړي دي. اول جواب د دې دا دی چې دا خبره صحیح ده چې په دې رمضان المبارک کې داسې بدبخت خلک هم شته چې هغوی په دغه مبارکه میاشت کې د ګناهونو نه منع کېږي. مطلب چې په دې روژه کې سرکش شیطانان تړل شوي دي، خو چونکې د رمضان نه مخکې دا خلک د شیطان د دوکولو په وجه باندې دې اندازې ته رسېدلي وو چې هماغه خراب اثرات د دوی په دې بد طبیعت کې داسې مضبوط شوی چې د ګناهونو سره د دوی دا نفس عادتي شوی دی. نو اوس چې په رمضان کې دا خلک ګناهونه کوي، دا د هماغه زوړ خراب عادت د وجې نه مجبوره دي هماغه ګناهونه کوي دا خلک. مطلب 11 میاشتې دوی ګناهونه کول، دغه 11 میاشتې چې دوی ګناهونه کول د دوی دا نفس دا د ګناهونو سره سم عادتي شوی دی. اوس دوی د خپل نفس نه مجبوره دي، خپل عادت په دوی کې د ګناهونو دی، دغه عادت د ګناهونو د وجې نه دا خلک په دې مجبوره دي اوس په دغه مبارکه میاشت کې ګناهونه کوي. رمضان نه مخکې سندرې اورېدلې اوس یې موري، رمضان نه مخکې ښځو ته کتل اوس هم ورته ګوري، رمضان نه مخکې دوی داسې فضول مجالس کول اوس هم فضول مجالس کوي، رمضان نه مخکې داسې فضول حرکات کول، چرس څکل، داسې قسمه قسم فحاشۍ مردارۍ کولې اوس هم هماغه کارونه دوی په رمضان المبارک کې ترسره کوي او کوي عملي کوي دا خلک. الله تعالی دې موږ تاسو داسې خلکو څخه نه ګرځوي. داسې خلک اوس هم شته په دې زمانه کې چې دوی په دې رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې باقاعده ګناهونو دپاره دوی مجلسونه برابروي، باقاعده پروګرامونه په دې کوي، باقاعده قسمه قسم فضولیات داسې راجمعوالي د مجلسونو ډېر خراب حرکات کوي. الله تعالی دې موږ تاسو دې څخه نسلونه هم نه ګرځوي چې دغه بېکاره خلکو څخه موږ تاسو اثر واخلو. الله تعالی دې موږ تاسو داسې خلکو څخه نه ګرځوي. خو بهرحال یو جواب د دې دا دی چې دا خلک ګناهونو باندې عادتي شوي دي، ځکه دوی په رمضان المبارک کې ګناهونه کوي. بل ملا علي قاري رحمه الله د احنافو جید او ممتاز عالم، دا د یو حدیث د دې الفاظو چې وتغل فيه مرضة الشیاطین، وایي دې نه دا معلومه ده چې په دې میاشت کې صرف سرکشه شیطانان تړل شوي دي، وایي نور شیطانان په دې میاشت کې صحیح ازادي، وایي دوی دا خلک دوکه کوي ځکه ورنه ګناهونه کېږي. وایي د نورو احادیثو نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې هر قسمه شیطانان تړل شوي، په دې کې تخصیص نشته، څه خاصوالی پکې نشته. بل دریم جواب شاه محمد اسحاق دهلوي رحمه الله هغه جواب ډېر ناشنا ذکر کوي. هغه وایي چې په دې سره چې یو قسم احادیث داسې راغلي چې په دې کې سرکش شیطانان تړل شوي، یو بل قسم څه تخصیص پکې کېږي چې دې کې سرکش تړل شوي دي او واړه پکې آزاد دي او دا پکې شوي دي. خو دا شاه محمد اسحاق دهلوي رحمه الله ډېر ناشنا جواب ذکر کوي چې په دې کې د دواړه قسمه احادیثو تطبیق راځي. جواب دا دی چې په کومو احادیث مبارک کې چې راځي چې په دې میاشت کې سرکش شیطانان قید کولی شي، مطلب تړلی شي، نو دا د خاص خلکو په نسبت سره، مطلب د فاسقه خلکو نه سرکش شیطانان خو تړل شوي چې د دې په وجه باندې دا خلک ګناهونه کم کوي، خو نور غیر سرکش شیطانان د دوی نه یې تړل شوي، وایي ځکه مسلمانان به دوی دوکه کوي، ځکه څه نه څه ګناهونه د فاسقانو نه په دې رمضان المبارک کې صادریږي. مطلب دا غټ سرکش شیطانان د دوی نه تړل شوي فاسقانو نه. رمضان المبارک کې دا خلک د رمضان نه مخکې هم ګیره خریله، رمضان کې هم وسخرئ، رمضان نه مخکې نور ګناهونه کول، اوس په رمضان کې هم چې کوي، دا هغه عادت چې زوړ عادت دوی مجبوره کړي دي، په دې وجه باندې دا خلک ګناهونه کوي. نو وایي څه ناڅه ګناهونه د فاسقانو نه په دې رمضان کې چې صادریږي دغه وجه ده. بل په کومو احادیثو کې چې د مطلق شیطانانو تړل شو خبر راغلی ده، وایي دا خبره د صلحاو نیکانو خلکو باره کې ده چې مطلق شیطانان د دوی دغه دوکې مطلب دوی نشي دوکه کولی. عام چې مطلب حدیث کې ذکر شوي شیطانان تړل شوي دي، دا پکې نه دي شوي چې سرکش تړل شوي دي که غیر سرکش تړل شوي دي. خو بهرحال وایي دا خبره نیکانو صالحانو متعلق ده، وایي ځکه دا وجه ده چې نیکان صالحان
د رمضان المبارک کې مبارک میاشت کې غټ ګناهونه منئ دوی ګناهونه نه کوي غټ ګناهونه دوی بچ شوي وایي که صغیره ګناه ورنه وشي نو دوی به توبه وباسي په دې سره الله تعالی هغه ورته معاف کوي دا ډېره ښکلې ناشنا خبره ده څلورم جواب دا بعضو علماو ذکر کړی دی بعض علما کرام فرمایي چې بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان نه د شیطان د دوکې په وجه باندې صادرېږي او بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د خپل نفس د تقاضا په وجه باندې انسان نه صادرېږي کوم ګناهونه چې د شیطان د دوکې په وجه باندې د انسان نه صادرېږي د هغې نه د مسلمانان دغه رمضان المبارک کې محفوظ وي او کوم ګناهونه چې د خپل نفس د تقاضا په وجه باندې صادرېږي ستا خپل نفس دا ګناه کول غواړي نو هغه په رمضان کې هم تا نه کېږي نو بهرحال دې دپاره علما کرام مختلف جوابات ذکر کړي دي ما مختصر انداز کې دا څو جوابات د ذکر کړه خداوند کریم دې موږ تاسو د ګناهونو د عادتونو څخه وساتي او خداوند کریم دې موږ ته په رمضان المبارک کې په کامله طریقې سره کامل مغفرت موږ ته نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسو توبې قبول کړي موږ نه په کامله طریقې سره او الله تعالی دې موږ تاسو نه په دغه رمضان المبارک کې الله تعالی په ښکلې طریقې سره موږ نه داسې راځي چې بیا ناراضه نه شي او الله تعالی دې موږ ته پکې د خپل عبادت طاعت توفیق را نصیب وګرځوي